الحمد لمن له البقاء والقدم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم. معزز و محترم و قدرمند ورونو، پروژه مبارکه کې ډیر مهم وختونه دي چې په دې مبارکه میاشت کې هر مسلمان ورور او هر مسلمان خور باید دې وختونو ته زیاته توجه وکړي او ډیر زیات کوشش وکړي چې په دې وختونو کې ذکر دعا زیاته وکړي. حتی باید یو غړی هم د دغه درې وختونو څخه ضایع نه کړي، په هغې کې ګټه لاسته راوړي. اول وخت دا د سهار د لمانځه څخه وروسته وخت دی چې کله د سهار لمونځ په جمع وسي، د دې څخه دا وروسته وخت دا ډیر برکتي او ډیر مهم وخت دی. په حدیث شریف کې راځي، په شرح السنه کې امام بغوی رحمه الله د حدیث نقل کړی. حضرت انس رضی الله تعالی عنه وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: من صلى الفجر في جماعة، څوک چې د سهار لمونځ په جمع باندې وکړي، ثم قعد يذكر الله، او بیا کښیني الله یادوي، د الله رب لا یزال ذکر کوي، تلاوت کوي، درود شریف وایي، حتی تطلع الشمس، تر هغه دی دغه ذکر کوي، تلاوت کوي تر څو لمر راپورته شي. ثم صلى رکعتین، د هغه وروسته د لمر د راپورته کېدو وروسته صلات الضحا چې ورته وایي، د څاښت یا د ضحا لمونځ دا وکړي، 2 رکعته وکړي فقط. نو نبی علیه الصلاة والسلام وایي: کانت له کاجر حجة وعمره، د ده دپاره به دومره زیات ثواب شي لکه حج او عمره چې وکړله. الله تعالی به دته د حج او عمرې ثواب ورکوي. وروسته بیا وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا لا هم وفرمایل: تامتن تامتن تامتن، د پوره حج او د پوره عمرې ثواب به ورکوي. معززو، دا وخت د کال په ټولو میاشتو کې اهمیت لري چې دا د روژې مبارکه میاشت ده. نو په دې مبارکه میاشت کې باید دې غنیمت ته باید هر څوک متوجه سي، توجه ورته وکړي چې دا غنیمت او دا فرصت د لاسه ورنکړي، په دې کې ګټه لاسته راوړي. دویم وخت هغه د ماښام څخه مخکې وخت دی، یعنی چې روژه نه یې ماته سوې. دا وخت د روژتي دپاره ډیر مهم دی. که څه هم په دې کې ډیر خلک داسې وي چې هغه د روژه ماتې په تیارولو کې اخته وي، بوخت وي، خو اصلا باید دا وخت په ذکر او اذکارو باندې او په دعاو باندې تیر کړل شي. حدیث شریف کې راځي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي: د 3 کسانو دعاګانې قبلیږي، هغه هیڅکله نه ردیږي. 3 کسان دي. په هغه 3 کسانو کې یو د روژهدار دعا ده چې هغه د روژه مات په وخت کې دعا کوي، رب لا یزال دغه دعا نه ردوي، دا دعا ورته قبلوي. په دې وخت کې باید روژاتي هغه غافله نشي، په دې وخت کې د زړه په حضور باندې په عاجزي و خشوع او خضوع باندې دعا وکوي. دویم د مظلوم دعا یاد شوې ده. دریم د مسافر دعا یاد شوې ده. سلفو او فخواني علماو به د ورځې د دې آخر ډیر زیات تعظیم کوه، ځکه چې دا د دې ورځې آخري فای وي. نو په دې کې باید هر مسلمان د دې تعظیم وکړي، بیا خاص په روژه مبارکه کې ذکر او اذکار ډیر وکړي او خاص به دعا وي. دریم وخت هغه د سهار د لمانځه څخه مخکې وخت دی. د پیشلمي وخت یا تر پیشلمي وروسته تر لمانځه مخکې دا وخت دا ډیر د برکت
او له فیضه او له نوره ډک وخت دی. قرآن عظیم شان په دې وخت کې د استغفار یادونه کړې، یعنی چې مسلمان او مؤمنان خلق هغه په دې وخت کې استغفار وایي. والمستغفرین بالاسحار، یعنی مؤمنان هغه دي چې په سهار کې استغفار وایي. معززو دا دریم هغه برکتی او هغه ډیر مهم وخت دی. دا درې وختونه په ورځ کې باید هر مسلمان دې ته ډیره توجه وکړي او ډیر زیات کوشش وکړي چې په دې وختونو کې ذکر، اذکار، تلاوت او دعاوې وکوي. دغه چانسونه، دا فرصتونه او دا غنیمتونه د خپل لاس ور نه کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.